بسم الله الرحمن الرحیم. دا دومه ویډیو د خاطر جوړوم چې تاسو مکمل په پوه شئ. دا کشتونه شپږ کشتونه راځي 1,60,000 روپۍ راځي، یعنی مطلب څوک اخراج شي دلته 1,60,000 روپۍ په لاس ورځي. او دا 1,60,000 روپۍ که هر څوک یعنی کوشش زیات وکړي په یو کال کې لاسته راوړي، یعنی یو کال کې ځان اخراج کړي نو د میاشتې یعنی 10,500 روپۍ وګټلې. او که چېرې دې نه هم کار تیز وکړي نو شپږ میاشتې کې راځي، نو شپږ میاشتې کې دلته په لاس راځي 1,000 روپۍ. او که چېرې دې نه هم تیز کار وکړي یعنی ځان اخراجي ته زر وباسي 3 میاشتو کې نو دلته دې میاشتې راځي 2,000 روپۍ. او که چېرې سست و نو سست کار به دلته خپله تاوان وکړي. نو اوس راځو دې ته مثال څوک پرمختګ وکړي غواړي چې نور پرمختګ وکړو، دا پیسې کمې دي او کار ډېر وکړم او پیسې زیاتې لاسته راوړم. او د کشتونو حسابو 2,000 4,000 8,000 دا راځي ټولې 14,000 روپۍ. 14,000 کې 4,000 روپۍ پرېږده، 15,000 روپۍ بل نفر داخل کړه. یو نه 2 کسان شي نو 2 کسانو کار ګټه هم تاسو ته رسیږي. نو دې نه وروسته د 14,000 روپو نو 14,000 کې 14,000 روپۍ پرېږده او 10,000 روپۍ باندې بل داخل کړه. د 2 بجې تاسې 3 شي نو 3 کسان باید کار وکړي. بل کشت راځي 2,000 روپۍ. په 2,000 کې 2,000 روپۍ تاسو نه پرېږدئ او په 1,000 روپۍ باندې 3 کسان نور داخل کړئ. نو چې تاسې کسان مکمل 3 او 3 6 کسان شي نو 3 دې ځکه نور جمع کړل 4 راځي. شپږم کشت 4 کې 4,000 روپۍ پرېږدئ او په 8,000 نفر داخل کړئ. نو شپږ 12 کسان راغلو. 12 کسان تاسې به هر وخت لپاره کار کوي. دا که اخراجېږي موقع بیا پلس ورکول کېږي، مثال بیا داخله وکړي او دې وخت خپل امتیاز 2 امتیاز ورکول کېږي. یو امتیاز بیا دا چې بیا داخله وکړي او 2 امتیاز دا د میاشتې به تر یو کاله پورې 15,000 روپۍ ورکول کېږي. نو راځو دې وته دا کوم پاتې پیسې دي هغه پیسې راځي 4,000 6,000 2,000 4,000 دا راځي 14,000 روپۍ. نو دا 14,000 روپۍ ته هم بچت دي. نو 12 کسانو ته اوس حساب کوو. 12 کسان په 1,60,000 کې ضرب کې نو راځي 15,12,000 روپۍ. نو دا رقم ته د میاشتې حساب کوو. میاشتې 15,000 روپۍ راځي. نو 15,000 روپۍ د کال راځي 8,000 روپۍ. نو 8,000 به 12 کې راځي 20,000 روپۍ. نو 20,000 او 15,12,000 روپۍ دا سره جمع کې ټول راځي 22,02,000 روپۍ. نو هر څوک غواړي چې مثال دې سیستم کې ځان په مخ بوځي او کار ډېر وکړي نو دې رقم سیستم باندې ځان ته په مخ بوځلی شي. دا 12 کسان دننه اخراجېږي، اخراج شي بیرته موقع په لاس ورکول کېږي، یعنی بیا داخله وکړي لکه امتیاز ورکول کېږي. دا 12 کسان دلته تر ټول عمر پرې هم کار کولی شي. 12 کسان مطلب دا رقم دی داخل کړي زوی وراره یا مثال بل ملګری نوم او تذکره بدلوي په دې خاطر باندې چې بل ورسره ټکر ونه خوري. نو دا 12 کسان د ټول عمر لپاره دلته کار کولی شي سره له ده. نو خدای دې وکړي دا ویډیو تاسې د پام وړ ګرځېدلې.